اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسې ورور ستاسې ملګری یوسف فدا زرمتی. هیله لرم ګرانو هیوادوالو چې ټول به روغ جوړ او په عزت یاست. ګرانو وطنوالو غواړم نن در سره یو څو مختصرې خبرې شریک کړم. خدای دې وکړي چې زما دا خبرې ستاسو د خفګان او د تاسو په منځ کې د بې اتفاقۍ سبب ونه ګرځېږي. ګران دوستانو زما دغه پیغام دی چې موږ همیشه زموږ ځوانانو زموږ هغه خلکو چې هغه له وطن سره مینه لري او نور په دې وطن کې نه غواړي چې بې ګناه وینه تویه شي، نور نه غواړي چې په دې وطن کې موږ کونډې یتیمان او شهیدان او زخمیان او ټپیان ولرو، نو هغې همیشه دا چیغې او نارې وهلې دي، بلکې موږ وهلې دي چې تاسو په دې وطن کې هغه چا ته رایه مه ورکوئ، د هغه چا ملاتړ مه کوئ، هغه څوک دغو غټو چوکیو ته مه راولئ چې سبا ستاسو د ژړولو، د تاسو د بې ګناه وینو تویولو، د تاسو د یتیمانانو کولو، د تاسو د شهیدان کولو سبب ونه ګرځېږي. خو موږ بدبختانه بیا هم په پیسو په ډالرو باندې غولیږو او راځو هغه څوک انتخابوو، هغه چا ته رایه ورکوو چې نن تاسو زموږ په وطن کې دغه بدامنۍ چې دا رامنځته کېږي، دغه اختطاف چې رامنځته کېږي، دغه زموږ په وطن کې دغه هدفي وژنې چې رامنځته کېږي، دغه چې دا موږ شهیدان لرو، دغه چې زموږ په پلازمینه کې د بمونو ډک ډک موټرونه ګرځي، دا ټول زموږ د دغه هیواد هغه د پارلمان وکیلان دي چې تاسو پرون رایه ورکړې وه او په ډالرو باندې مو خپل ځانونه خرڅ کړي وو. نن راشئ هغه د تاسو په بدامنۍ کې او د تاسو په بې ګناه وینه تویولو کې ښکېل خلک هغه دي. ټول نه یادوم، ډېر به په وطن مین خلک پکې وي، ډېر به د دې وطن رښتوني خلک پکې وي، خو مګم هغه د ګوتو په شمار دي. اکثریت تاسو هغه خلک راوستي دي دې پارلمان ته چې هغه د تاسو د ورونو د شهیدان کولو، د تاسو دا موږ چې شهیدان کېږو، زموږ دا ورونه چې شهیدان کېږي، یا زموږ دا خویندې چې کونډې شوې، یا زموږ دا بچیان چې یتیمانان کېږي، دا ټول د دغو وکیلانو په دې کې لاس دی. ځکه که چېرته زموږ په وطن کې امنیت راشي، زموږ په وطن کې امن وي، یا زموږ په وطن کې دغسې خلک وي چې هغه زموږ د وطن امنیت ته یا زموږ د وطن سوکالۍ ته یا آبادۍ ته کار کوي او دوی یې له منځه وړي یا دوی یې ختموي یا له هغو خلکو دوی غواړي چې دوی د خپل استعفا اعلان کړي، نو په دې تاسو 100% پوه شئ چې په دې کې د دوی دا لاس دی او د دوی په دې کې ګټه ده چې په دې هېواد کې جنګ وي. که چېرته په دې هېواد کې امنیت راځي او که چېرته په دې هېواد کې قراري راځي، په دې کې بیا د دوی تاوان دی، ځکه چې د دوی جیب ته بیا ګټه نه ځي. نو ګران دوستانو، ما ته ډېر ملګري، ډېر دوستان، ډېر ورونه وایي چې ته سپینې مه وایه، خو زه وایم چې په سپینو خبرو باندې زه مړ هم شم، یو څوک به راته ووایي چې شهید شولو، که شهید راته ونه وایي هم زه که د دې هېواد دپاره مړ هم شم، ما د دې هېواد دپاره د خپل خون بښلی دی. خو زه دا وایم چې په دې هېواد کې باید نوره دا بې ګناه وینه توی نه شي، نور موږ شهیدان ونه لرو، نور موږ یتیمان ونه لرو، نورې موږ کونډې رنډې ونه لرو، نور موږ دغه یتیمان ونه لرو. تاسو وګورئ زموږ په هېواد کې څومره شهیدان، څومره زخمیان، څومره بې ګناه وینه زموږ په دې وطن کې توی شوه، خو مګم دوی اوس هم د ډالرو دپاره دغه بدامنۍ ته، دغه جنګ ته نوره هم لمن وهي چې پرېږدئ چې د افغانان په خپلو منځو کې سره اخته وي. نن تاسو ګورئ نن زموږ په دې پارلمان کې څه لګیا دي؟ د کابل په غیرتي ولس باندې، بلکې د ټول افغانستان په غیرتي ولس باندې مې دا غږ دی چې راپورته نه شئ، جګ نه شئ، خپل اواز اوچت نه کوئ، همیشه به دغسې په یو نوم په بل نوم باندې ختمېږئ، شهیدان کېږئ به، ځورېږئ به، بې ګناه وینه به تویېږي. راپورته شئ د پارلمان مخې ته، دا سبا ته ټول راووځئ او دا اواز پورته کوئ چې تاسو زموږ په وطن کې تاسو اول پکار ده چې وکیل په دې وطن کې تلاشي ورکړي، اول پکار ده چې دی خپل د موټر شیشې سپینې کړي، اول پکار ده چې دی لیسنس او هر څه ترافیکي قانون هر څه عملي کړي په ځان باندې، بیا به بل هېوادوال دا په ځان عملي کوي، ځکه چې دی د قانون سړی دی، دی په دې قانون کې باید اول دی هغه مهم رول دی لري چې دی ولوبوي، بیا به موږ په ځان باندې قانون عملي کوو. ګران دوستانو، زما نور هیڅ هدف نشته، نه د پیسو دپاره کار کوم، نه د بل څه دپاره، خو د دې هېواد سره لیونۍ مینه لرم او د دې هېواد مینه ماته دومره ارزښت لري چې دا خپل د حق اواز پورته کوم. زما دا ویډیو مخ ته شیر کړئ چې ټول یې واوري او هغه د موږ د وطن دښمنان چې هغه د دغه وطن اتلان له مخې لرې کوي، هغې په مخ د هغې په وړاندې تاسو راپورته شئ او خپل اواز اوچت کړئ. که خپل اواز پورته نه کوئ، زموږ هېواد به همیشه دغسې له بدامنیو او له بې ګناه وینو تویونو څخه ډک وي. ډېره زیاته مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې چارې.